وزلوبه چې د افغانستان ملي او دودیزه لوبه ده په لومړي ځل د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار کې د دوه ټیمونو بامیان او میدان وردګ ترمنځ ترسره شوه. د دغه ولایت د وزلوبې لوبغاړو له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د وزلوبې لپاره ورته اساسي لوبغالی ورغوي. اینجا آمدیم میخواهیم که بازی عنعنوی که در ولایت میدان وردک در طول سالها توقف بود ما میخواهیم یک بار دیگه زنده بسازیم بزکشی و نیزه بازی را و یگانه هدف ما است که این بزکشی را ما پیش ببریم تا داخل تورنمنت به یک دروشوی خاص ولایت میدان وردک در بزکشی شرکت بکنند. خواستیم ما است که یک میدان خوبتر جور کنه برای همین کسایی که بزکش می‌کنن، یک میدان که بتونیم همینجا راحت‌تر بزکشی کنیم تا که از خطرها رفع شود، چپاندازا اوگار نشه، از پای ما اوگار نشه، ما بتونیم دلجمع و خوب بزکشی کنیم. د یاد ولایت د بدني روزنې امریت مسئولین وایي له لوبې موخه د خپلو لوبغاړو روزنه او د راتلونکي لپاره چمتووالی دی او په وخت سره به یې ستونزو ته رسېدنه وکړي. د دغه لوبو څخه موږ هدف یوازینی هدف دا و چې څو ورځې مخکې د افغانستان په سطح باندې د ملي بزکشۍ لیګ شروع شوی و. خوشبختانه چې میدان وردګ ولایت د لومړي ځل لپاره په هغه کې اشتراک کړی و او وتوانېدل چې د غوره اخلاقو کپ ترلاسه کړي. دا لوبه مې دې په خاطر جوړې کړې چې څو زموږ ټیم باندې کار وکړو، د نورو ولایتو سره لوبې جوړې کړو او په آینده کې په لیګ کې ښه نتیجه ولرو. د ویلو ده چې د لومړي ځل لپاره د میدان وردګ ولایت د وزلوبې ټیم د افغانستان د وزلوبې په غوره لیګ سیالیو کې ګډون کړی و چې د سریپول ټیم په بریا پای ته ورسید.